د افغان ځواکونو تباه کوونکي بریدونه پر طالبانو باندې افغان ځواکونو هرات کې د مهمو قماندانانو په شمول شپږ 50 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د هرات ولایت په انجیل ګذري او ادرسکن ولسوالیو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یادې ډلې د دوه مهمو قماندانانو ملا بسم الله او ملا محمد په شمول شپږ 50 تنه وژل شوي او 60 تنه نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان هوایي ځواکونو هلمند کې 15 طالبان وژلي. افغان هوایي ځواکونو تیره ورځ د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه په تور تنګ سیمه کې پر طالبانو هوایي برید کړی چې په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان کړي. ملي دفاع وزارت وایي چې په دغه بریدونو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا پکتیکا کې د بهرنیو ترهګرو په شمول 28 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. افغان ځواکونو د پکتیکا ولایت په سروزي ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د بهرنیو ترهګرو په شمول 19 تنه وژلي او 11 نور ټپیان کړي. امنیتي سرچینو صحیح نیوز ته ویلي چې په وژل شوو بهرنیو کې عربي او پاکستانی ترهګر هم شامل دي. بلخو افغان ځواکونو فاریاب کې د 15 سرګروپانو په شمول 14 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په یاد برید کې د طالبانو د مهمو 15 سرګروپانو په شمول 14 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي غزني کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 50 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. نن له غرمې مخکې هوایي ځواکونو د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ اړوند کې ترهګر طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 50 تنه وژل شوي او همدارنګه په بریدونو کې د دښمن 12 موټرونه، زیات شمېر وسلې، مهمات او تجهیزات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.